دشت صبح قدرمنې لیدونکو ستړي مه شئ. د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټکي. دشت صبح کرنې جایزو د ورکړې مراسم. همیرا قادری، سیما سمر، وحیده امیری، نوشابه آشنا، لورنوتس او قیس الفت جایزې ترلاسه کړې. د ګاونډیو هیوادونو امنیتي اندېښنې د افغانستان په هکله د پاکستان دفاع وزیر او د تاجکستان سفیر خبرې اترې وکړې. پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغان ښځو د نوي راتلونکي غورځنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دغې ډلې واکمني پای ته ورسوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرائیل به هرومرو د خپلو جنایتونو ځواب ترلاسه کړي. بشپړ خبرونه. په واشنګټن ډي سي کې د دشت صبح کلنۍ جایزو په مراسمو کې همیرا قادری ته د زریاب لیکوالۍ نښان، سیما سمر ته د غبار تاریخ نښان، وحیده امیری ته د رابعې بلخي د مبارزې نښان، نوشابه آشنا ته د قاسم اخګر د روښانتیا نښان، لورنوتس ته د ملکه ثریا نوښت نښان او قیس الفت ته د دریا موسیقۍ نښان ډالی شو. د یادونې ده چې دشت صبح د کلنۍ جایزو مراسم له 3 کلن ځنډ وروسته جوړ شو. دشت صبح د جایزو مراسم په لومړي ځل د 1400 کال پر مهال د کابل په تایمني کې د دې ورځپاڼې په دفتر کې ترسره شو. په لومړي پړاو کې یوازې 3 نښانونه د روښانتیا، تاریخ او لیکوالۍ په برخو کې 3 مشهورو شخصیتونو ته ډالۍ شوی و. د دې مراسمو په 2یم پړاو کې د یادو نښانونو ترڅنګ د زریاب لیکوالي، د اخګر روښانتیا، د غبار تاریخ، د رابعې بلخي مبارزه، د ملکه ثریا نوښت او د دریا موسیقي نښانونه هم ډالۍ شول. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر یوسف شریف زاده او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د افغانستان په هکله خبرې اترې کړې دي. خاورمیانه خبري اژانس د جمعې ورځ راپور ورکړی چې په دې خبرو کې بیلابیل په ځانګړې توګه امنیتي موضوعات مطرح شوي دي. د دوو چارواکو زیاته کړې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان وضعیت د سیمې پر امنیت اغیز کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر او د تاجکستان سفیر د دوشنبې او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د هوایي چلند د امنیت په برخه کې تخنیکي همکاري د دې خبرو بله موضوع ده. په افغانستان کې د بیلابیلو پوځي ډلو زیاتوالی د ګاونډیو هیوادونو ګډه اندېښنه بلل کیږي. تر دې مخکې پاکستاني او تاجکستاني چارواکو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د پراخېدو په هکله اندېښنه ښودلې وه. څو ورځې مخکې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازی منیر اکرم د دغه سازمان د امنیت شورا په غونډه کې ویلي وو چې پر افغانستان واک ته د طالبانو له رسېدو 3 کاله وروسته لا هم په هیواد کې وضعیت بې ثباته دی. د اکرم د څرګندونو پر بنسټ تحریک طالبان پاکستان یا TTP په افغانستان کې تر ټولو ستر ترهګریز سازمان دی چې د طالبانو په بشپړ ملاتړ سره د دغه هیواد پر پوځیانو بریدونه پلانوي. د افغان میرمنو نوي راتلونکي غورځنګ په نوم د معترضو ښځو خوځښت د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي توشیح شوي قانون په غبرګون کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا څخه غوښتي چې د دغې ډلې د واکمنۍ د پای ته رسېدو لپاره سملاسي اقدام وکړي. دغه اعتراضي خوځښت د شنبې ورځ د یو پریکړه لیک په خپرولو سره ملګري ملتونه او امریکا د افغانستان د اوسني حالاتو مسؤل بولي. د افغان ښځو د نوي راتلونکي غورځنګ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له هر ډول مالي او سیاسي ملاتړه د لاس واخلي او د خلکو د خوښې پر بنسټ د یو ټولګډوني حکومت په جوړونه کې له هیوادوالو سره همکاري وکړي. نوموړي غورځنګ ټینګار کړی چې د خلکو د رایو پر بنسټ د حکومت تر جوړېدو پورې به د طالبانو پر ضد مبارزه کوي. په افغانستان کې د اوسني وضعیت په تړاو د نړیوالې ټولنې غبرګون، د طالبانو په رسمیت نه پیژندل، د جرمونو نړیوالې محکمې ته د دغې ډلې د چارواکو ورپېژندل او په افغانستان کې د اوسني وضعیت د بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د بیړني اقدام غوښتنه د دغه غورځنګ څو نورې غوښتنې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ څه باندې 3 کاله تیر شول. په دې موده کې طالبانو د پرلپسې فرمانونو په صادرولو سره د هیوادوالو په تیره بیا د قومي او مذهبي اقلیتونو، ښځو او نجونو پر وړاندې سخت بندیزونه وضع کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې
په 90مه غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی ویلي چې اسرائیل به په غزه او لبنان کې د خپلو جنایتونو ځواب ترلاسه کړي. عراق چې د شنبې ورځ په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید شیرواني سره د لیدنې پر مهال ویلي چې اسرائیل به په منځني ختیځ کې د کړکېچ او جګړې په زیاتېدو سره خپلو موخو ته ونه رسیږي. د تسنیم خبري اژانس د راپور پر بنسټ له عراقچي سره په دې سفر کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تختروانچي او د دغه وزارت د نړیوالو او حقوقي مسایلو مرستیال کاظم غریب آبادي ملتیا کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی چې اسرائیل هڅه کوي څو سیمه له یو خطرناک حالت سره مخ کړي. نوموړي ایراني چارواکي په لبنان کې د حزب الله مخابراتي شبکو چاودنې ته په اشارې وایي چې دی او د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د دغه هیواد له یو شمېر مشرانو سره د عمومي اسامبلې د غونډې په څنډه کې خبرې وکړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې کړکېچ په سیستماتیک ډول ډیر شوی دی. قدرمنو لیدونکو، دا زموږ د دې مهال مهم خبرونه د ملتیا